سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ټایم میډیا د ځانګړي مرکې ته مو زه ځواک هرکلی کوم. نن را سره په دې ځانګړي مرکه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ښاغلی شاهد کمال میلمه دی. دی تازه له زمبابوې راستون شوی دی. کمال صاحب ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ. سلامونه ستاسو د ټایم میډیا له لارې ټولو هیوادوالو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه. په خیر دې راغلی وی. د لومړۍ پوښتنې په توګه راځو. کمال صاحب، ګمان کېده چې تاسې به په اوډیای کې د سکواډ برخه واوسېږئ، د افغانستان لپاره به اوږده فرمټ لوبې وکړئ. ناڅاپه 20 ته راغلی، په شل اوریزو لوبو کې هم د افغانستان نمایندګي وکړه. د دې کیسه راته وکړئ، څنګه داسې یو ناڅاپه د لوبډلې برخه شوئ؟ مننه ځواک صاحب، حقیقت ښه پوښتنه دې وکړه. ګوره که ته وګورې یو لوبغاړی چې زیار وباسي، کوښښ کوي، هغه هر فرمیټ ته جوړ وي، ځان ته یې روای شي. او که ته وګورې زما داخلي لوبې، که هغه ته شپږیزه وګورې، لیسټې وګورې، فرست کلاس وګورې، نو الحمدلله ما پرفارمنس کارکردګي ډېره ښه ده. نو زه تقریبا 2019 نه د شپږیزې کومې لوبې چې کابل کې کېږي په هغه کې زما کارکردګي ډېره ښه ده. نو دغه ځای کې د افغانستان د کرکټ شل اوریزې ټیم کپتان رشید خان او سلیکشن کمیټې کرکټ بورډ ما باندې اعتماد وکړو، شل اوریزې ټیم ته راغلم. نو انشاءالله امید مې هم دا دی چې دا کومه تشه ده په شل اوریزې کې دغه میډل اډر برخه چې ده د خپل وطن دپاره څه نه څه راډکه کړم او د هغه تشې ځای زما له خوا نه راډک شي. بلکل. دې موضوع باندې بیا لږ بحث وروسته هم لرو. 20 ته راغلی، اوله لوبه مو وکړه د افغانستان لپاره، البته په شل اوریزه کې. دا څومره خاصه ورځ وه، څومره خاصه شیبه وه ستاسې په لوبیز ژوند کې؟ بلکل. که ته وګورې د هر لوبغاړي هم دا ارمان وي چې د وطن نمایندګي وکړي. نو هغه زما د خدای پاک په شل اوریزه ټیم کې برخه راکړه شوه، نو ډېر د ویاړ ځای و. هغه خولۍ چې ما ته راکړه شوه د رشید خان له خوا نه، یعنې ډېر د خوشحالۍ اظهار مې کولو چې ته د هېواد نمایندګي کوې. هغه بیا خولۍ داسې چا له خوا نه تا ته در کړی شي چې یوازې د وطن سټار نه د ټولې نړۍ سوپر سټار وي. نو ما ډېر ښه احساس مې کولو. له ځینو سره داسې اندېښنې وې چې شاید کمال په 20 کې چې راڅرګند شو، ګواکې هغومره به زړور او ذمهوري ونه لوبېږي. تاسې هم په اوله لوبه کې لیدئ ډېر ښه راغلی او فینش برخه کې ډېر ښه وی، فوټ ورک هم ډېر ښه و. دا یعنې تاسو ته له اوله داسې یو پلان درکړل شوی و که نه؟ دا زړورتیا ستاسې د فطرت او ستاسې د لوبې یوه برخه ده؟ ګوره که ته کله د وطن نمایندګي کوې، هغه دومره په لویه کچه، نو تا کې باید استعداد، زړورتیا موجوده وي. نو زه یوازې یو 3-4-5 کاله نه کېږي چې د کرکټ لوبه کوم، تقریبا 11-12 کاله کېږي چې زه دا لوبه کوم. نو څه نه څه د کپتان له خوا نه موږ ته یو څه میسیج و چې ته کولی شې، ته هر څه کولی شې د افغانستان دپاره، ته په دا برخه کې موږ ته دا تشه راډکولی شې. نو هغه زه چې بیټینګ ته راووتم، کوم داسې فریشر ما باندې نه و، ځکه همدا مې مسلک دی، همدا مې کار دی. نو ما کار کړی و ورته. نو کوم فریشر ما باندې نه و، هغه کوم څه چې ټیم ته ضرورت و په هغه وخت کې او ما ټیم دپاره کول. ډېر ښه. کمال صاحب، د دغه شل اوریز سیریز یا دغه ایونټ ستا لپاره څه ولرل، څه یې درکړل، څومره هیلې در سره ملګري کړې، څومره یې لا ډېر نور په ځان باندې ډاډه کړې د یوه لوبغاړي په توګه؟ ځواک صاحب، ګوره که ته وګورې ما مخکې خبرې کې ووې، ډېر څه یې ما ته راکړل. نو زه غواړم چې کومه نیمګړتیا په ما کې ده، هغه باندې نور کار هم وکړم. که ته وګورې په منځنۍ حصه کې چې برخه ما ته راځي ټیم کې، نو زه څنګه یو خپل لوبډله د فریشر حالت نه راوباسم، او که چېرته ما ته په فینش کې موقع راځي، نو زه څنګه فینش وکړم. نو دغه هر څه مې ما درکړي دي. نو انشاءالله راتلونکي کې دا باندې ډېر کار کوم او کار مې پرې شروع کړی دی او ډېر څه به بدلون وګورئ. دا د فینش برخه به راواخلو، تیاره موضوع پسې رامغله.
یعنې ستاسې د کار خبره وکړه، د دې کار نه هدف څه دی؟ ځانګړی روزونکی به ولري، په نیټ یا جال کې به ډېره تمرکز یا هغه فوکس برخه همدا واوسېږي؟ له کومو لوبغاړو به مشوره اخلي؟ څه کیسه به یې دا راته وکړه؟ داسې ځانګړی څوک خو نشته چې بهر نه راغلی وي، خو دلته موږ خپل داخلي روزونکي لرو. موږ سره اکیډمۍ کې سیف الله زدران دی، محمد خان استاد دی، او نور روزونکي هم زیات دي. ما مقصد هم دا دی چې کومه مین ویکټ لکه میدان کې کومه مین ویکټ چې وي په هغه باندې تمرینات زیات وکړم، چې څومره ډېر ولوبېږم په هغه باندې. نو هغه نیشنل ټیم کې کومه تشه چې وي یا کومه خلیګا وي یا کوم فریشر حالت وي، هغه زه دې ځای نه راډک کړم، را برابر یې کړم. نو همدې ته مې انشاءالله پلان دی. ډېر ښه. په ټوله کې تاسې له لوبډلې سره چې پاتې شوئ، هلته د ټیم حالت څنګه و؟ تاسې څومره د لوبډل مشر لخوا ښه روحیه کېدی یا یو ښه خبره مو اخیسته؟ د دوی هغه نظرونه ستاسې د لوبې، ستاسې د کرکټ، ستاسې د هغه د استعداد په مورد باندې څه و؟ مننه ځواک صاحب، ښه پوښتنه دې وکړه. 20 کرکټ ته زه لومړی ځل راغلم، ټیم سره پاتې شوم. چې ما څومره د ټیم ماحول ولیدو او بیا د کپتان راویا رشید خان د ځوانانو سره، د نویو هلکانو سره چې ټیم ته راځي، زه ډېر متاثره شوم چې د کومه لهجه موږ سره خبرې کولې، موږ یې څه قسم سپورټولو. نو ډېر په ښه انداز و. که ته وګورې رشید خان د نړۍ سوپر سټار دی، دغې له خوا نه تا ته ډډګرنه درکولی کېږي، خبرې درکولی کېږي او درته وایي چې همداسې هغه بیټینګ کې پوښتنې کېږي که نه. نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کولو. هغه نور سینیر هلکان چې و، نبي و، دغسې ابراهیم و، ګربز و، عظمت، مقصد ټول هلکان یو ښه ماحول و، یو تر بل سپورټ کول و. نو ډېر خوند مې ترې واخیستو. صحیح. کمال صاحب، ستاسې د لوبې هغه لومړني وختونه او اوس وختونه کله دا سره پرتله کوو، هدف مې په هغې کې و ستاسې د لوبې د کولو په بڼه باندې و. ډېر بریدګر وایي، چټکه توپوهنه م کوله. اوس دا هر څه داسې تغییر شوي دي. د دې کیسه راته وکړه، یعنې تاسو ته خپله د روزونکي له لوري یو داسې پلان درکړل شو، تاسو ته یو چا وویل چې په لوبه کې مو داسې تغییر راولی، که نه خپله یو داسې حالت مو غوره کړه؟ لکه مثلا موږ په بېلابېلو لوبډلو کې په کرکټ کې که د افغانستان او که د نړۍ داسې ګوري، یو لوبغاړی په بالینګ لوبډلې ته راشي، توپوهونکی شي، یو فاست بلر دی، هغې ته روزونکی وایي تاسې سپین بال وکئ. یعنې داسې یو څه و که نه تر شا نور څه مسایل هم و؟ بلکل. که زه د 19 نه مخکې چې ما دلته کرکټ لوبه کوله په خپل خوست کې، زه از اوپنر لوبېدم. نو از اوپنر چې لوبېدم، ما هغه وخت کې ډېر هیټینګ کولو، یعنې پاور پلی مې ښه وهله. بیا چې زه انډر 19 ته سلیکټ شوم، انډر 19 کې ما تقریبا اوپن کولو. نو هغې نه وروسته 19 نه وروسته چې زه بیا داخلي کرکټ ته راغلم، هلته زه اوپنر وم. په 2014 او 2018 کې بیا زه نه سلیکشن کمیټې راته وویل، کوچز راته وویل چې که ته چیرې کې میډل آرډر ته راشئ، نو دغه به د خپل کرکټ بورډ دپاره، وطن دپاره او تا دپاره یو ښه اپشن وي. نو هغه ما ورسره قبوله کړه، ورسره ومنله. که ته وګورې په میډل کې تا باندې ذمهواري وي، تا باندې ټول بوج وي چې زه څه قسم میچ وچلوم، زه څه قسم ټیم دپاره انینګز وکړم، زه څه قسم میچ ګټونکی شم. نو هغه و چې زما د کرکټ بڼه یې لږه رابدله کړه. خو اوس کرکټ ماډرن شوی دی، تیز شوی دی. کوشش کوو چې د دغې کرکټ سره ځان عیار کو، نو انشاءالله کار روان دی. دا بڼه چې تاسې بدله کړه، خفه کړي خو یې نه یاست یا پښیمان خو نه یې؟ نه، که وګورې زما فرپام نور هم پکې زیات شو. داخلي کرکټ کې که ته وګورې ما سینچریانې حتی دومره مې کړي دي چې میچونه ما فینش کړي دي، ګټلي دي ټیم دپاره. هېڅ پښیمانتیا صحیح. ډېر ښه کمال صاحب، ډېره مننه چې تاسې راسره یئ. په داخلي لوبو کې ډېر وخت د ټاپ لوبغاړو په هغه نوملړ کې یاستئ یا په لیست کې یاستئ.
که فرست کلاس دي که لیست ای ده او که نورې لوبې دي په دې کې ډېر ښه ځلیږئ خو د سکواډ برخه ډېر نه وای دا خو ستاسې لپاره نهیلي نه ډېروي یا تاسې خفه کوي نه؟ بالکل که ته هر وخت داخلي لوبه کې فرفام کوې او بیا سکواډونه اعلانېږي او ته ټیم ته نه راځې نو حتمي یو پلیر مایوسه کېږي خو زه د هغې پلیرانو له جملې څخه نه یم چې زه مایوسه شم زما په خپل ځان اعتماد وي باور وي زه نوره خواري هم زیاتوم نو هغه به مونږ څه به وایم چې زه سکواډ ته راځم یا نه راځم هغه کرکټ بورډ پورې اړه لري سلیکشن کمیټه پورې اړه لري نو زه خپل وخت ته انتظار وم خپل څه ټیم چې ما ته مو کاره کولی کېږي غواړم چې د وطن دپاره یو ښه کارکردګي وکړم. ډېره ښه ده. په لیست ای کې وړاندې مې یادونه وکړه دا وروستی وارې چې په خوست کې و تاسې پکې ډېر عالي ولوبېدئ ګمان کېده چې د اوډیای لوبو برخه مو اوسېږئ او ډېر هغه غوښتنه چې کېږي هم په دې باندې ده چې شاید کمال دې په اوډیای او ټیسټ کې پاتې وي خو په اوډیای کې نه راڅرګندېږي داسې حال کې چې وروستۍ لوبه تاسې د پاکستان خلاف کړې وه 30 منډې هم پکې کړې وې چې له مجیب وروسته پکې ډېرې منډې ستاسې وې خو بیا راڅرګند نه شوئ په دې مورد باندې تاسې څه راته وایئ ولې نه انتخابېږئ دا منو چې دا د سلیکشن برخه ده خو د یوه لوبغاړي په توګه ستاسې نظر څه دی؟ ځواک صاحب زه به دومره ووایم چې زما یوازې تمرکز په خپل کرکټ باندې دی زه هر ایونټ چې راځي د افغانستان داخلي کرکټ زما پوره ځان ورته تیار کړی وي که 20 وي یا لیستي وي یا فرست کلاس وي او نوره ټیم ته راتګ نه راتګ او ما مخکې وویل چې سلیکشن پورې اړه لري دې باره کې موږ څه نشو ویلی خو زه پوره چمتو وم هرې له نګاه نه ځکه چې یو پلیر داخلي فرمیټ ټاپ کوي نو دې نه معلومیږي چې دی تیار دی دی هر فرمیټ ته تیار دی چې دی کوم فرمیټ کې دی فرفام کوي نو تیار دی ورته. کمال صاحب تاسو ته اوس دا د میډل آرډر برخه یو څه درغاړې ده تاسې په میډل آرډر کې لوبېږئ په 20 کې دا اوس چې موږ ولیدئ دا یوه ډېره مهمه برخه ده تاسې وړاندې په خپلو خبرو کې هم داسې یو څه اشاره وکړه ورته یعنې په تا باندې دا ده چې لوبه به رهبري کوي نور لوبغاړي به ځان سره لوبوي خپله به سټې کوي منډې به کوي هدف به ږدي دا یو د لوبغاړي په اوږو باندې پیټ هم حسابېږي دې برخې ته تاسې څومره آماده یئ څومره چمتو یئ او څومره دا پوزیشن په دوامداره توګه تاسې ځان سره ساتلی شئ یا څومره پکې ځان ثابتولی شئ؟ ځواک صاحب زه اکثره وخت د فریشر وخت نه ډېر خوند اخلم نو ځکه چې ما څومره داخلي لوبې کړي دي حتی شپږیزه وګورې فریشر وخت کې ما هر څه هینډل کړي دي ټیم دپاره مې یو څه کړي دي نو بالکل هغه حصه چې ده فریشر زیات وي نو مقصد دې ته هغه څه ګورې چې کوم ټیم ته ضرورت وي تقریبا داسې وخت پې راځي چې زه کیدای شي پاور پلی کې هم راوځم 2-3 آوټ شي یعنې هلته پاور پلی وي شپې ګوره نه وي شوي نو دلته څه قسم لوبه کوي ټیم څه قسم چلوي نو هغه تا سره باید یوه ایډیا وي د ټیم دپاره د خپل ټیم دپاره زه څنګه مخکې د ټیم بوځم که ته وګورې اخر کې موږ سره بیا فینیشران شته نو ته یو ذهن کې به څه وي چې یو ټیم د مشکلات نه راوبسم یو ښه طرف ته لاړ شم نو دې دپاره زه الحمدلله آماده یم تیار یم نو کار مې روان کړی دی نوره به هم کار کوم. ستاسې خبر نه داسې معلومیږي چې غواړئ په همدې پوزیشن کې ډېر ولوبېږئ او موقع ومومئ څو ځان هم ښه ثابت کړئ او لوبډلې ته په درد وخورئ. په میډل آرډر کې د ښي توپوهونکي او د کیڼ توپوهونکي رول څومره توپیرونه کوی شي تاسې کیڼ لاس باندې توپونه کوي افغانستان په دې برخه کې په 20 کې داسې یو پراپر لوبغاړی نه لري او که تاسې کېږئ څومره به مثبت اوسېږي؟ ګوره که ته د نورو هېوادونو بیټسمینان وګورې اکثره په ټیم کې 3-4 چپلاسي بیټسمینان ورسره وي نو دغه ټیم کې چې کله چپلاسي بیټسمین وي د مقابل ټیم کوم لیفټ آرم سپینر چې وي یا لیګ بریکر وي نو هغه کوم مشکل نه ورته پېښوي په اسانۍ دی منډې ترې کوای شي نو دې دپاره انشاءالله آماده یم پوره ورته نو کوم داسې څه به نه وي چې انشاءالله ما دپاره مشکل
پیښ کی مونږ په ټاپ آرډر کې بیټسمن لرو، لیفټي بیټسمن لرو، صدیق عدل دی او په میډل کې مونږ سره څوک نه وو. نو هیله مې ده چې دا تشه راډاکه کړم. صحیح، ډېر ښه. کمال صاحب تاسې آلراونډر یاستئ، په کینلاس آف بریک بال هم غورځوئ. آیا دې پوزیشن ته یا په ټوله کې اوس وخت کې تاسې له توپ اچونې مخ ګرځولی که نه حالاتو ته په کتو که باور کې د تاسې توپ اچونه هم کوئ؟ زیمبابوې اول میچ کې چې و رشید را باندې باور وکړو، باورونه مو وکړل، ښه و. ډېر وخت کېږي چې بالینګ په ځای مې بیټینګ ته ډېره توجه کړې ده، ځکه که ته وګورې داخلي کرکټ کې زه بالینګ کوم او اکثره وخت کم بالینګ کوم. نو انشاءالله که کله ضرورت و نو کولی شم چې ښه بالینګ وکړم. ډېر ښه. په داخلي لوبو کې، داخلي 20 لوبو کې ستاسې د خوښې لوبه کومه یوه وه چې اوس هم په یاد ده او خوږه خاطره در پاتې ده؟ ځواک صاحب لوبې خو مې ډېرې کړې دي او 20 لوبې شپږیزه په هر سیزن کې لوبېدلی یم. نو داسې کومه لوبه به وښیم، خو دې کال نه بل کال زه د مو ټیم سره یم د 2 کالې چې موږ چمپین شوي یو. کابل ټیم سره مې لوبه وه، حشمتي کپتان و، نوین بالینګ ته راغلو، نو اخري 4 منډې پاتې وې، 6 مو ووهله. هغې صحنې ډېر خوند راکړو، ډېر خوند مې ترې واخیستو. په داخلي لوبغاړو کې چون دا به ډېره سخته وي چې ووایو دغه لوبغاړی مې ښه ملګری او دا ښه نه دی، خو بیا هم ځینې لوبغاړي وي سړی ورسره ډېر پاتې کېږي. ستاسې هغه لوبغاړی چې ډېر نږدې ورسره پاتې شوي یاستئ، تاسې همیش هڅولي، هغه څوک دی؟ ځواک صاحب هغه د ټول دا خبرې تایید، ټول یو بل ته ډېر احترام لرو داخلي کرکټ کې، یو بل ډېر ښه سترګه ګورو. نو ټولو سره بلد یم، ټولو سره ښه پاتې کېږم. خو اکثره وخت چې په سفر وم اکرام علي خیل سره ډېر وم، اتاق ته راځم، داسې نورو ملګرو پلیرانو اتاق ته ځو، خو همدغه ډېر راسره یو. موږ شکر وباسو چې ټول افغانستان پلیران یو بل ته ډېر احترام لرو، نو یو بل ته په درنه سترګه ګورو. صحیح. د نړۍ د خوښې لوبډله دې کومه یوه ده د کرکټ؟ خوښ لوبډله خو مې هندوستان ده. صحیح. او کوم لوبغاړی دې پکې خوښ دی؟ مخکې انډر 19 وخت کې چې ما لوبه کوله یوراج سینګ مې خوښېدو، ځکه همداسې تیزه لوبه کوله. اوس چې څوک ښه لوبه کوي نو ګورم هغه لوبه تعقیبوم، خوند ترې اخلم او یو څه ترې زده کوم. او د راتلونکي لپاره چې تاسې د لوبډلې برخه ګرځئ او په لوبډله کې باید واوسېږئ، څومره تمې ځان ته لري او څومره خوشبینه یې چې د افغانستان لپاره به ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرئ؟ بالکل، زما هغه څه چې زه غواړم ځان ورته تیار کړم، د ټیم ته څه ضرورت دي، نو هغه باندې ما مخکې خبرې کوې، کار مې شروع کړی دی، نو نوره به هم کار کوم. نو امید مې دی چې یو ښې لوبې وکړم د وطن دپاره، څه چې ما په هغه وخت کې د ټیم ضرورت وي هغه قسم ولوبېږم. نو انشاءالله کار مې ډېر شروع کړی دی. صحیح، ډېر ښه. نو ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو، د نن دې ځانګړي بحث او مرکې میلمه مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ښاغلی شاهد کمالو. کور مو ودان چې راسره وئ. تاسو ته ښې بریاوې غواړو. تر بلې مرکې پورې چې بیا هم درته حاضرېږو، کوم یو بل لوبغاړی را دعوتوو او غږوو، ما ځواک او په کیمره کې رحماني صاحب ته اجازه ورکوئ. خوشحاله دې وئ.